د نن ورځې تازه مهمې او وروستۍ پیښې. جنرال خوشحال سادات تازه څه ویلي دي؟ سمیع سادات ولې جرمني ته لاړه؟ مولوي یعقوب چیرته دی؟ د دې ترڅنګ ډیر زیات نور مهم خبرونه مې هم درته راوړي دي، نو ضرور ویډیو تر پایه وګورئ، لایک یې کړئ او چینل مو که نوي سبسکرایب کړئ نو سوله افغان هم دا اوس سبسکرایب کړئ. خوشحال سادات جنرال خوشحال سادات وایي اشرف غني د الف تر یا ټول حکومت طالبانو ته په لاس کې ورکړ، خپله طالبانو هم د دې کار توقع نه درلودله. سمیع سادات جنرال طالب کوچ او غلام کوچ سمیع سادات بالاخره جرمني ته راورسېده ترڅو د افغانستان د ازادۍ لپاره د هر افغان سره ناسته او خبرې وکړي. د سفرونو دا سلسله او سیاسي فعالیتونه به جاري وي. ډېر ژر به د اروپایي میشتو مبارزینو سره ناستې ولري. دفاع وزارت د طالبانو د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال حاجي مالی خان د خوست افغان دوبۍ سیمې ته تللی دی. د طالبانو د خبرپاڼې له مخې مالی خان په یاده سیمه کې د پاکستان د وروستیو بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره کتلي او د هر قرباني کورنۍ ته یې شل زره افغانۍ هم ورکړي دي. طالب سرچینو ویلي دي د لوی درستیز مرستیال په دغه سفر کې له سرحدي ځواکونو سره هم کتلي او په دفاعي برخه کې د بیړنۍ همکارۍ ډاډ ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د طالبانو د ویان په خبره چې ګواکې د وزیرستاني کډوالو کمپ بمبار شوی دی، ځینو خلکو غبرګونونه وښودل. طالبانو تر اوسه په خوست او کونړ ولایتونو کې د پاکستان د بمبارۍ او په پکتیا کې د دوی پر ځواکونو د ځمکنیو بریدونو د تلفاتو جزئیات نه دي خپاره کړي. خو ځایي سرچینې وایي چې په خوست کې تر 40 ډیر او په کونړ کې 6 تنه وژل شوي دي. پاکستاني پوځیان د روژې په 14مه د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو په بېلابېلو سیمو کې پر پاکستاني پوځ د وسلوالو لخوا 3 جلا چاودنې شوي دي. د معلوماتو تر مخه 3 واړه چاودنې د ریموټ کنټرول بمونو په وسیله شوي دي. لومړۍ چاودنه د شمالي وزیرستان د شوال علاقې په زاویې سیمه کې شوې ده. چاودنه په پلیتلونکو پوځیانو تر سره شوې ده چې د وژل شویو شمېر یې 4 ښودل شوی دی. په دغه چاودنه کې 15 تنه نور پوځیان هم ټپیان شوي دي چې نږدې روغتون ته وړل شوي دي. نور 2 بریدونه د جنوبي وزیرستان په وانا او تیارزه سیمو کې تر سره شوي دي چې په دواړو چاودنو کې د پاکستاني پوځ 15 پوځیان وژل شوي او 2 نور ژوبل شوي دي. سرچینې وایي چې په وانا کې د پاکستان پوځ پر یوه ګاډي هم د ریموټ کنټرول بم په وسیله په بشپړ ډول تخریب شوی. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراساني د 3 واړو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په داسې حال کې چې د پاکستان د پوځ د عامو اړیکو څانګې د پیښو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. باید یادونه وشي چې د تېرې جمعې په ورځ د پاکستان هوایي ځواکونو د افغانستان په کونړ او خوست ولایتونو کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د کډوالو پر کمپونو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې بمباري وکړه چې پکې د ښځو ماشومانو او بوډاګانو په ګډون شاوخوا 80 کسان مړه او ژوبل شوي دي. پوهنې وزارت د افغانستان د پوهنې وزارت وايي ټاکل شوي د ملګرو ملتونو د ماشومانو له وجهي صندوق یونیسف سره د دغه وزارت د هوکړې له مخې تر راتلونکي اونۍ پورې ټول ښوونکو ته د 2 میاشتو معاشونه ورکړي. پوهنې وزارت زیاته کړې ده چې د 94 سلنه ښوونکو معاشونه چې بانکي حساب لري د بانک له لارې به ورته ورکړل شي. اروپایي ټولنې له افغانستان بانک سره د مرستې او همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د افغانستان بانک له لوري په خپره شوې اعلامیې کې راغلي دي چې د افغانستان بانک ستر اقتصادي سلاکار د اروپایي اتحادیې د 2 استازو سره په کابل کې کتلي دي. د افغانستان بانک چارواکو ویلي دي چې ټولو هغو بانکي اصولو ته ژمن دي چې له اسلامي شریعت سره په ټکر کې نه وي او غواړي د بانکوالۍ په برخه کې له نړیوالو سره پراخې اړیکې ولري. د اروپایي ټولنې استازو هم ژمنه کړې ده چې له خپل لوري سره به همکاریو ته دوام ورکوي. په خبرپاڼه کې د اروپایي اتحادیې د همکاریو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویل شوي. فرهاد دریا افغان مشهور سندرغاړی فرهاد دریا وایي طالبان د نجونو او ښځو له باسواده کېدو ویره لري. ښاغلي دریا ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې ویرې لامل دا وښوده چې که دوی باسواده شي نو له کوره به بهر په بېلابېلو ټولنیزو فعالیتونو کې ښکېلې وي. ښاغلي دریا وویل چې ځکه چې دوی په ډېر هوسا ډول وکولی شي چې له نالوستو ښځو څخه څو استفاده وکړي. د کور په کونجونو کې تنور نغري اخلي پخلي او پاککارۍ ته کینوي. په پرله پسې ډول ماشومان ورته راوړي او په دې ډول ساویستلو ته وزګارې نشي او په هیواد کې د ژوند کولو شوق له سره وباسي او په اسانۍ سره لکه له یوه غلام چې استفاده کیږي ورنه استفاده وشي. خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت بیا دا خبره ردوي. د دغه وزارت ویان عزیز احمد ریان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې نه دا حقیقت نه لري. له اول نه تر 6 ټولګي پورې 2.1 میلیونه نجونې ښوونځیو ته ځي او 92,000 ښځینه ښوونکي ښوونځیو کې تدریس کوي. پوهنتونونه هم ټول آزاد دي. د نوموړي په خبره له 6 ټولګي پورته نجونو د ښوونځیو د خلاصېدو په موضوع هم کار کیږي.
فرهاد دریادی دا هم کوي چې طالبان په افغانستان کې نجونې ښوونځیو ته نه پرېږدي خو خپلې لوڼې یې په نورو هیوادونو کې لوړې زده کړې کوي. لاریون د افغانستان له مختلفو ولایتونو څخه د هیواد پر یو شمېر سیمو د پاکستان د هوایي بمبارۍ خلاف د لاریونونو خبر ورکړل شوی دی. ځایي سرچینو ویلي دي چې دا لاریونونه په نیمروز، کندهار، ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې ترسره شوي دي. له دې سره په نیمروز کې پاکستاني ځواکونو پر افغان لاریون کوونکو ډزې کړي دي او اته معترضان یې ټپیان کړي دي. د سرچینو په حواله ډزې په چاغې او نوکندي سیمو کې شوي او تر اتو تنو پورې لاریون کوونکي یې ټپیان کړي دي. د پاکستان دغه بمبارۍ څو شپې مخکې وشوې چې په خوست کې شاوخوا 40 وزیرستاني کډوال او په کونړ کې د ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ شاوخوا 15 غړي یې ووژل. د طالبانو چارواکو تر اوسه په نرمۍ په دې اړه اعتراض کړی چې د خلکو د غبرګونونو سره مخ شوي دي. پاکستان ادعا کوي چې په دې بریدونو کې یې د پاکستان د تحریک طالبان غړي هدف کړي دي خو ځایي خلکو یې دا بې بنسټه ګڼلې ده. پاکستاني چارواکو په افغانستان کې د یادې ډلې د موجودیت او د پاکستان خلاف یې د فعالیتونو ادعا لري. د طالبانو ځینو چارواکو له تحریک طالبان پاکستان سره خپل تړاو ملاتړ او په افغانستان کې د موجودیت ادعاوې رد کړي دي. پاسپورت د افغانستان د پاسپورت عمومي ریاست وایي چې تر دې وروسته تر 15 کلنۍ پورته عمر لرونکو کسانو ته 10 کلن او تر 15 کلنۍ ښکته کسانو ته 15 کلن پاسپورتونه ورکول کیږي. یاد ریاست نن دوشنبه په یوې اعلامیې کې ویل شوي دي چې له دغه کار څخه یې هدف د ګڼې ګوڼې کمیدل او د چارو ښه پر مخ وړل دي. تر دې وړاندې به د پاسپورت اخیستونکي خوښه وه چې 15 کلن یا 10 کلن پاسپورت اخلي. سویډن د طالبانو حکومت په سویډن کې د ځینو کسانو لخوا د قرآن کریم سوځولو پیښه غندلې او د یاد هیواد له حکومت څخه یې غوښتي دي چې د دغه پیښې عاملین مجازات کړي. د بهرنیو چارو وزارت څخه نن دوشنبه په خپره شوې اعلامیې کې د سویډن له حکومت څخه همدارنګه غوښتل شوي دي چې راتلونکي اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي پیښو جدي مخنیوی وکړي. بیان زیاتوي که چیرې بیا ورته عمل تکرار شي په ټولې نړۍ کې به د مسلمانانو احساسات راوپارېږي چې په خبره یې پایلې به یې د نړۍ لپاره ښه نه وي. د سویډن پولیس وایي چې د سترام کارس په نامه د ښې اړخې ډلې له لوري د قرآن د یوې نسخې د سوځولو طرحه د تاوتریخوالي ډکو نښتو او متقابلو مظاهرو سبب شوې ده. ملا یعقوب په ټولنیزو رسنیو کې خلک په طالبانو باندې غږ کوي چې پاکستان ته د سم ځواب ورکړي. ګڼ شمېر خلکو په ټولنیزو رسنیو کې د ملا یعقوب د چوپتیا په اړه غبرګونونه ښودلي دي. خلکو په طنزي بڼه باندې په دفاع وزیر مولوي یعقوب پسې د ورکې اعلانونه کړي دي چې هغه نادرکه شوی دی. که هر چا پیدا کړ نو خبر دې ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې کونړ، پکتیکا، نیمروز، خوست باندې د پاکستان د برید د ټپیانو په پوښتنې او شهیدانو په کېدلو بیخي چوپ دی او هیڅ یې پوښتنه ونه کړله. قاسم قایم طالب چارواکي وایي چې د قاسم قایم په نوم د کورنیو چارو وزارت د یو افسر د مړینې په اړه څېړنې کوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور دوشنبه اپریل په 13 په یو ویډیویي پیغام کې ویلي دي چې په دې اړه څېړنې به وروسته له رسنیو سره شریکې شي. د افغانستان د تیر حکومت د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي ادعا کړې ده چې قاسم قایم 15 ورځې مخکې د طالبانو لخوا وژل شوی دی او د پی خبر ده چې امریکا د افغانستان الوتکې اوکراین ته ورکړي دي. جنرال خوشحال سادات وایي چې امریکا د افغانستان الوتکې له ازبکستانه ترمز ته ویستلې دي. هغه زیاته کړې ده چې دغه الوتکې اوکراین ته ورکړي دي. د سادات په وینا چې یوه ورځ به راشي چې پاکستان به د افغانستان د اوسني رژیم تخته هم ورواړوي. درنو لیدونکو له تاسو ټولو ډیره مننه چې ویډیو مو تر پایه ولیده. د سوله افغان یوټیوب چینل نورې ویډیوګانې مه هیروئ، همدارنګه لایک یې کړئ او خپل نظریات په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا بلې ویډیو د خدای په امان الله مو مل ښه وخت ولرئ.